په میدان وردګ ولایت کې 140 کورنیو ته بشري مرستې وویشل شوې. د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري د اډواس او یونیسف موسسو په مالي همکارۍ د 140 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو سره د ژمي لپاره د البسو او نورو اړینو توکو مرسته وشوه. د دغه مرستو د ویشلو پر مهال د میدان وردګ ولایت یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو هم ګډون کړی و چې د بېوزلو کورنیو سره یې د نورو مرستو او همکاریو ژمنې وکړې. 140 کورنۍ ثبت شوي او راجستر شوي دي او دوی ته 4 قلمه البساباب په پام کې نیول شوی دی چې د پروګرام او د خپل لیست مطابق دغه مستحقینو ته توزیع شي. او کوم البساباب چې په نظر کې ورته نیول شوي د موسم مطابق د ژمي د موسم البسه ده دا پام کې ورته نیول شوی ده. نو ما شته دی چې یو څه اندازه مشکل د دغو خلکو باندې حل شي. هغه سره کوم ته چې حق د دوی دی او یا د دوی ټوله تکاپو د هغه خو ناممکنه خبره ده، خو یو څه فیصدی په اندازه باندې به د مشکلات انشاءالله په دې مورد باندې حل شي. البسه زمستانی توزیع میشه که شامل بود جاکت زمستانی، دستکش، جراب و غیره و غیره البسه می باشه که امروز در حدود 140 تن از اطفال ولایت میدان وردګ این البسه را به دست میارند. کومو کسانو چې دغه مرستې ترلاسه کړې وي خوښ وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته د کاروبار زمینه برابره شي چې د اوږدمهال لپاره پرې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. دا مرسته موږ ته کافی نه ده، خو باید موږ ته اسلامي امارت ملت کار پیدا کړي، هغه پیدا کړي د ځوانان په کار کې او د کونډې یتیمانو هغه کې پریشان هغه ورکې کمک ورسره وکړي هغه وکړي. خو دا کمکونه د 3 کاله موږ سره د 10 کاله کېږي، دا موږ ته هېڅ ګټه نه ده رسولې. د غیر د هغه په امداد باندې کمکو باندې اخته کړي، دا هېڅ موږ ته په درد نه خوري. باید موږ خپل په لاس د تناک په لاس باندې روزي پیدا کړو. خوشحاله یو چې د کونډو یتیمانو بېوزلو لاسنیوی کېږي. نو اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې مرستې خو صحیح ده، پیدا ګټه لري د بېوزلو لپاره یتیمانو، خو د موږ خواهشات دا ده که نه چې د ولس لپاره د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. نو په مرستو باندې خو دونه غم نه کېږي، کار زمینه برابره کړي دغه د ولس لپاره او د خلکو لپاره ښه کار ده او ګټوره هغه ده. د یادونې وړ ده چې په میدان وردګ ولایت کې د تیرو جګړو او ناخوالو له امله ډیری بې سرپرسته او اړمنې کورنۍ ژوند کوي چې د یخنیو د موسم پر رسیدو سره هغوی نور هم دا ډول بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري.